ها توله لکه خیمه ولا مزو کیم بیا خو خیمه توله یم زم نن نه پسته به زم وایم چې توله یم سم راته ښایه ګورې که بل چېرته نه ما ته ګورې سم څه ښایه ګورې که هسې نه بیا به بل چا ته تللی م وایم به چې ته توله یې هغه به وایي چې دا څه وایې بیا به څه کوو بس صحیح چې صحیح راته دغه دا د سټریټ لینګویج نه دا چې د کم خطرناک پښتو چې هغه ته راته ښایه دا توله مې نن درنه زده کو صبر وکړه دا موبایل سم کوم ته دومره درون اواز دی لکه ریډیو کې چې غانا راشه وغه دوغ غږ وکړي هغه ریډیو ټول پروتې دا څه وایي دا خو ته ماله فلټر نه دی لګولې دا خو لا ته ما باندې پنشمنټ نه دی کړ او بیخي ته ما ته داسې وایي چې ډبل ټاپ وکړې فرینډز او ته ما ته وایي چې دومره تیز نه ولې دا ځای شته او دا لاس مې شته لاسونه مې شته دا سترګې شته اواز شته دومره زبردست پنشمنټونه مونږ اوس 4 ماسکونه والا جنکۍ مونږ ګیم کولو ټول ماسکونه اچولو نو ټولو په یو بل باندې پنشمنټونه وکړل دا څه چل شوی دی تا سره څه چل شوی دی ماسک والو والله افریدي مننه درګه الله دې مرګرو دا سعید د سټول پالو خبره وره زه به تاسو یو کیسه وکړم ما سوال زه بار نه کوم دا قصې و جنې رااله دا قصې ما ته وایي تاسو ما خواخې او دغه د بزم را نه ځان را نه ورک شو پوه شولې واه ثانک یو سنایپر واه بس ما واتس اپ نمبر خوښه کوم مننه پوه ها بس ډایرکټ واتس اپ نمبر د خوښه کو بیا واه ثانک یو فرند نو خو تر پانه کوم زه خو ډایرکټ رابطه کوم کنه کمنټ باندې خو زه نه پوهیږم ها وو کنه ها بیا ډبل کيال کا بیا څه چلو شو ها کنه ماته کیسه کا کنه بیا څه وشو ډبل ډیفرنس چې دغه مې و په واتس اپ نمبر مې ورکو بس خو ویډیوګان را لګلې د څه تاسو جنې ول زریال کې دا بس ما ویل واو دا خو چې ما تر بورانو ته پاته ولګي ور په بل شي چې د څه قضا وکړه پوه شو دا څه خولي خزا ښه بیا څه مننه درګه نو یار بس چې ته مې دغه مغه سټریک د لمات نه کی ګوره سټریک د لمات نه کی دلته 1700 کسان ناشته سټریک بنه ماته وي ښه غني به د منظر ټوپ کوم ها بیا څه شو ورګر صاحب غاپ لګوم کله واه کاوه غپ شپ ناندې نه خپکیګه ما نو یار چې نو متول پال رنګ راته وکمنه ما چې ډیر د وزوره ولا مو ته چې خو غوازي ولا ساړي په پرېزړه کې د سینه خطو هاي دا څه زبردست خو غواز خولي واه خبیا دا فل کومبو سم د فرایز او برګر کومبو چې وراله ما او واتس اپ ته مې پکې رنګ مې پسې وکړو پوش ماره بزړه مې صبر نه کوم چې څه زر وینه ما پوش والله زړه خو نه صبري بیا وو قسم دی وته ویلې مې مال ټول د ځان د باندې در قربانو مالاري ماري ګاډي ماډي رخصې مې شته خپل چپاړم پتا پسې لیکم زه بیا لیکې ګرځم الله بیا یو 1500 روپۍ را نه خوړلې 1500 ریال 1500 سعودي ریال ښه تا ولا څنګه ولې تا ولا څنګه تا ولا توفه غستې واکه څنګه ریچارج دی ولا کړو که څنګه پاکستان کې ریچارج کوي کړی وی پوښ ورځان لا جوړاله ماده سي جوړاونه چې د پاکستان کې د زاليږي بالکل چې خلک وایي چې د کم یو ګل ګسپرند کا څوک دی پوښ صحیح ده ها خبره مو د تاړو جوړې دي کټ کړی نو تا ول جوړاله پیسې سند کړي واش بیا بس یار انا درته یار بس چې رینګ نه وته کو شي کو خاطو دوک مرګیره وای هر کس دا سوې بس ما نه بیا دې په جوړه په دلاسې خونو جوړه دې صحیح بیا خو په جوړه لاسې خو بس نو صحیح و په 200 روپو په څه کاپاو بابوي وای ما کوي ته په جوړه خپای خو ته په 500 باندې کاپاوي مړه پیسې د لاس خیره دې راتې ته خو شو جوړه بچ دې سوره درد کړي هغه سوچو چې تابوي چې دوره کولې دا دوره خيستا आवाज دې
هغه قرآن لکه د ټول خر خپې ترې راتلې مال دا دې څه وکړه شکیلي بیا د نن نه بعد به په ماکس په والا باندې اعتبار نه نه کوي ما زه خو ماسک والا یم به زه خو شیخ نه یم زه خو ښکلې جینۍ یم شکیل تا ته پته دلته کې واوره ده واوره کېږي خبرې ډېره ښکلې واوره کېږي ورېږه چې وښیم درته سمه یخني ده وګوره بهر زه خو دی ریل یم वो उसमें زموږ پهله سنو ها څه وایي ته کېږي که نه والله اوس وختي ما ته یوه بله ماکس والا ما به کټ کول ځکه مال که هغه نه تاسو کې پراخ میرات نه شو کوی موبایل د ډېډا کې ته راویشتو لکه فرق او هغه ما هغې کې لګاو تا ته مې واوره خوله نو په دې وجه فرینډ شاپ دوستانو ډبل ټاپ وکړئ ځه اوس صحیح شو نو دغه تاسو سره څنګه چل دی څنګه موسم دی یاره زه په امریکا کې یم فرینډز به ما نه ټول پوښتنه کوي چې ته کوم ځای اوسېږي زه امریکا کې اوسېږم وختي شکیله مو وې دروغ Thank you, friends, double tap now.